پته ده زما د کامیابۍ صرف یو راز دی چې زه بني ادم ته ډېر په درنه سترګه باندې ګورم. دا بوډاګی چې هر چا راوستی دی که نه، دا غریب که خوراک کوي د هغه نه ویډیو کوي، چې چېرته د بېعزتۍ ویډیوګانې دي هغه شیر کوي. تاسو ته پته شته دا تاسو خپله بېعزتي په خپله کوئ، د ټولو پښتنو بېعزتي کوئ. دا غریب خو ساده دی، دیوانه دی، بله ورځ دې پکې د مور او د خور کنځل کړي دي په یو ویډیو کې، خلکو دونه سپېږمول راوستی. ملګرو د بوډاګي سره په سعودي عرب کې کم ظلم چې روان دی په هغې به نن خبره کوو. هرشد خان پې خبره هم وکړه، تر دې پورې ویل چې زما کوم رسټورنټ چې دی هغې ته دې راشي، دې ته زه هغه تیار یم او دې له به زه هم داسې عزت ورکړم لکه څنګه چې مونږ هغه جبار له ورکړی دی. جبار به هم د هغې باره کې به لږ ذکر وکړم. جبار به چې کوم پاکستان کې کوم قسمه ویډیو جوړولې، خلکو به پسې خندل، داسې رد بد هر څه به یې ورته ویله. اوس سعودي عرب ته لاړو نو تقریبا 5-6 هزار ریال چې کوم دی هغې له د میاشت هم ورکوي او د هغې کومه زندګي چې د هغه ډېره په سکون سره روانه ده. بل طرف ته بوډاګی غریب هم چا بوتلی دی سعودي عرب ته او هلته بوډاګی چې لکه څه هم کوي، هغه که ګرځي، روټۍ پخوي، دې نه علاوه نور څه خپل اکټیویټي کوي، نو خلک بس رالګي او د هغې نه چې دی ویډیو کوي او هغه خپل ټیک ټاک ته هغه خیجوي. او بل دا چې کم قاره یعنې داسې خبرې ورته وکړي چې په هغې باندې هغه غوسه شي او هغه یا کنځل وکړي، داسې زیاتې ویډیو یې مخې ته راغلي چې په هغې کې بوډاګی ډېر زیات غوسه شي او کنځل رد بد چې دی هغه ووایي. نو تاسو ټولو پښتنو ته خاص کر په سعودي عرب کې چې څوک اوسي هغو ته یو ریکویسټ کوم چې برای مهرباني بوډاګی یو غریب سړی دی، ډېر زیات یو غریب فیملی سره تعلق لري، بل کم دماغي توازن چې دی هغه هم داسې ټیک نه دی. په هغې دغه غریب تاسو داسې قاروئ لکه مونږ به تاسو په خپله سوچ وکئ چې یو مسافر هغه سعودي عرب ته لاړ شي نو هلته څونه خفه وي. په هغه خفګان کې که په تاسو پسې څوک راپاسي او داسې ملنډې درپسې کوي نو ستاسو په زړه باندې به څه تېرېږي. لکه نن چې تاسو هغه بوډاګی غریب را ایسار کړی دی او داسې قسم حرکتونه ورسره هغه کوي، ډېر زیات د افسوس مقام دی. هرشد خان هم دا وینا کړې، نو که څوک چېرته دا ویډیو هم ګوري نو د هغې کوم هوټل ته چې دی هغه دې ورڅه ښېګړه دې ورڅه وکړي او د هغې هوټل ته یې دې ورسوي، نو به کوم دا نور انتظامات چې دي هغه به هرشد خان په خپله وکړي. خو تاسو ټولو ته یو ځل بیا وایم چې برای مهرباني بوډاګی هغه مه تنګوئ. دغه لنډه شان ویډیو وه، انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو. الله حافظ.